په سرحدي ګمرک کې د سکوډا سیستم له لارې د ټیو فورمې د طی مراحلو پروسه. د افغانستان مالیې وزارت د ګمرکونو او عوایدو معینیت د ګمرکونو لوی ریاست ټولو سوداګرو ته د اسانتیا برابرولو او د هیواد د ګمرکونو برېښنایي کېدو په موخه دوی ته د سکوډا سیستم کې یوزر جوړ کړی چې یو سوداګر کولی شي له خپل کارځای او یا هم له هیواد څخه بهر د خپلو سوداګریزو توکو اړوند ګمرکي سندونه ډک او په سیستم کې په آنلاین ډول ثبت کړي. کله چې لارۍ یا محموله د سرحدي ګمرک دخولي دروازې ته ورسیږي د سکوډا سیستم په انیکس ماډیو کې ثبتیږي. څنګه کولی شو چې د سکوډا سیستم په انیکس ماډیو کې لارۍ ثبت کړو؟ تاسو کولی شئ چې په دې اړه د لا پوهاوي لپاره د ګمرکونو لوی ریاست یوټیوب چینل کې ویډیویي لارښود وګورئ. کله چې لارۍ په دخولي دروازه کې ثبت شي، اظهار کوونکی د مرستندوی میز په واسطه د ټیو فورمه ډکوي چې د دغې فورمې د ډکولو ویډیویي لارښود د ګمرکونو لوی ریاست یوټیوب چینل کې لیدلی شئ. له دې مرحلې وروسته سوداګر مکلف دی چې د ټیو فورمه د ګمرکي ټکسونو د اداینې لپاره متفرقه تعرفه ډکه کړي چې وروسته بیا د سرحدي ګمرک د ټرانزیت په دفتر کې د ټیو فورمې د ثبتولو، راجستر او د پرنټ پروسه ترسره کیږي چې له دې سره لارۍ د سرحدي ګمرک له خروجي دروازې څخه وځي. د یادو پروسو په اړه د لا پوهاوي لپاره د ګمرکونو لوی ریاست یوټیوب چینل کې ویډیویي لارښود لیدلی شئ. په سرحدي ګمرک کې د یادو ټولو پروسو له طی کولو وروسته لارۍ یا محموله د مقصد ګمرک دخولي دروازې ته د محصول د ورکړې او نورو ګمرکي پروسو په موخه رارسیږي چې په دې اړه هم ویډیویي لارښود چمتو شوی. تاسو کولی شئ چې د دغه لینک له لارې یې وګورئ.